طالبانو ته ډیر بد خبر راغی. طالبان څنګه د افغانستان د اداره کولو وړتیا نه لري؟ په افغانستان کې د امریکا مخکینی سفیر تازه څه ویلي دي؟ طالبان څنګه په ورخطا شول؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي چې په افغانستان کې په تیرو 18 میاشتو کې د طالبانو واکمنۍ دا ثابت کړه چې دا ډله په دغه هیواد کې د یوې موثرې حکومتداري او د امنیت د ټینګولو توان نه لري. راین کراکر امریکا غږ سره په یوه ځانګړي مرکه کې کابل کې د ځینو هیوادونو د سفارتونو بندیدل د امنیت په ټینګېدو کې د طالبانو د ناتوانۍ په توګه یاد کړل. کراکر وویل هغوی طالبان د خلکو امنیت د ټینګېدو د تضمین توان نه لري او نشي کولی په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو امنیت وساتي. له همدې امله موږ د سفارتونو د بندیدو شاهدان یو. دغه سفارتونه په دې صورت کې چې مسؤلیت یې په خطر کې وي د طالبانو سره معامله نشي کولی. اوس نړۍ پوهیږي چې دا ډله په دې هیواد کې د رهبرۍ او حاکمیت ظرفیت نه لري. په دې وروستیو کې کابل کې د سعودي عربستان سفارت ته نږدې سرچینو ویل چې د امنیتي اندېښنو له کبله د دغه سفارت ډیپلوماتان له افغانستان څخه وتلي دي. د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت باندې په یو برید کې چې هدف یې د سفارت شاردپیر ښودل شوی و، د دغه سفارت یو امنیتي ساتونکی ټپي شوی و. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وویل چې افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدلو وروسته دغې ډلې پاکستاني طالبان د برید زیاتېدو ته هڅولي دي. هغه وویل چې پاکستاني طالبانو د همدې مسلې څخه الهام اخیستی دی ترڅو د پاکستان حکومت نسکور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې میاشتې په سر کې پاکستان او خپلو نورو نړیوالو شریکانو سره د افغانستان په اړه د سلا مشورو لپاره پاکستان او څو نورو هیوادونو ته د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د سفر خبر ورکړی دی. ښاغلي کراکر پاکستان ته د توماس ویس د سفر په اړه وویل موږ د جو بایډن حکومت د پریکړو د پایلو سره مخ یو چې افغانستان مو پریښود او طالبانو ته مو په لوی لاس ورکړل. د دې سربیره طالبان چې د خلکو سره کوم چلن کوي او د هغوی په وینا بریا د دې سبب شوي چې اسلامي وسلوال غورځنګونه وهڅول شي او لا زیات فعال شي چې د همدې عمله دا کار په پاکستان کې کیږي. موږ د پاکستاني طالبانو د بریدونو شاهدان یو. په همدې اساس فکر کوم ښاغلی ویس به د نورو مسالو ترڅنګ په دې مسله هم خبرې وکړي چې موږ څنګه د دغه هیواد په سرحدونو کې د ګواښونو پر وړاندې د پاکستان په څنګ کې ودرېږو. دا ګواښونه شته او ممکن چې نور هم زیات شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.